د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه پام وړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته. نن سه شنبه د ثور د میاشتې 15مه د 2023 میلادي کال د مې د میاشتې 14 منټي سره سمندري روانه خبري غړي درته ز سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. مولا عبدالغنی برادر اخوند په بغلان کې له سیلاب ځپلو سیمو څخه لیدنه وکړه. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم وایي دیني او عصري علوم دواړه د پرمختګ وسیلې دي. د بند امیر لوبډلې د قوشتېپې ملي شلوري جام سیالي وتلولي خپله کړه. او په ترکیه کې د اسلامي نړۍ د علماو مشورتي غونډه پیل شوې. اوس هم بشپړ خبرونه. مولا عبدالغنی برادر اخوند په بغلان کې له سیلاب ځپلو سیمو څخه لیدنه وکړه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اخوند بغلان ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې پرون له غرمې مخکې دغه ولایت له مرکز څخه سیلاب ځپلو سیمو ته سفر وکړ او هلته یې له زیانمنې شوې سیمې له نږدې وکتلې. مولا عبدالغنی برادر اخوند د زیانمنو سیمو له لیدنې وروسته د بغلان ولایت مرکز له رسیدو سره سم د یاد ولایت مسؤلینو او ټاکل شوي کاري کمیټو استازو ته لازمي لارښوونې وکړې. نوموړي زیاته کړه هغه ولسوالۍ چې موږ له نږدې وکتلې زیان کچه یې لوړه ده. په کار ده چې د خوراکي توکو درملو او بې ځایه شوي هېوادوالو لپاره د سرپناه برابرولو په برخه کې یادې ادارې خپلې هڅې ګړندۍ او سیلاب ځپلو سیمو ته مرستو بهیر چټک کړي. د یادونې وړ ده چې 3 ورځې وړاندې د بغلان بېلابېلو سیمو کې سختو سیلابونو 400 کسان ته مرګ ژوبله واړوله او زرګونه کورونه یې کروندې او حیوانات یې له منځه یوړل. د لوړ زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم وایي دیني او عصري علوم دواړه د پرمختګ وسیلې دي. ښاغلي ندیم د ننګرهار پوهنتون محصلینو ته په یوه غونډه کې وایي د اسلامي امارات رهبر تل دا سپارښتنه کوي چې باید د علم د کیفیت پر معیار برابر شي او د ظرفیت له پلوه کمزوري کسان ونه ګمارل شي. د بند امیر لوبډلې د قوشتېپې ملي شلوري جام سیالي وتلولي خپله کړه. د کرکټ د قوشتېپې ملي شلوري جام سیالي پایلوبه د بند امیر او میساینک لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. بند امیر لوبډله وتوانېده چې دغه لوبه د 30 منډو په توپیر وګټي او اتلولي خپله کړي. او په ترکیه کې د اسلامي نړۍ د علماو مشورتي غونډه پیل شوې. د ارشاد او حج او اوقاف وزارت د خبر پاڼې له مخې په دغه غونډه کې د حج او اوقاف وزارت سرپرست نور محمد ثاقب هم ګډون کړی دی. دا غونډه چې په استانبول ښار کې روانه ده د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پکې د پیل وینا وکړه او له افغان ولس سره د وروستي سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو په اړه خواشیني او خواخوږي څرګنده کړه او د اسلامي نړۍ د علماو د غونډه یې مهمه وبلله.
درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شي مطالب هم دمرول تر بلې خبري غړي لوی اعلان ملشا د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ